بسم الله الرحمن الرحیم. نه بیا مدثر یم د عمومي ریاضي زده کړې لپاره ستاسو په خدمت کې یم. راځو موږ په تېره ویډیو کې د بورډماس هغه کوم ابریویشن چې دی دا مو ولوستی چې خپله څه معنا لري، د بورډماس دغه قانون څه معنا لري. راځو په ننني لوست کې موږ او تاسو د بورډماس پر ځینې سوالونو باندې بحث کوو. په دویمه ویډیو کې د بورډماس ځینې سوالونه زده کوو چې بورډماس اړوند چې ځینې سوالونه دي هغه حلوو، پر هغه باندې کار کوو. په دې کې لومړی راځم زه تاسو ته د بورډماس یو سوال حلوم. دا سوال داسې دی چې 26 تقسیم پر 6 ضرب 3 جمع 2 په توان د 2 یا هم 2 مربع منفي په راوند بریکټ کې 3 پلس 15. راځو دې سوال ته. که چیرې ستاسو د بورډماس قانون په یاد وي، په بورډماس کې لومړی بریکټ سیکنډ آرډر یا آف डी डिविजन m ملټیپلیکیشن a اډیشن and s سبټراکشن. سو راځو لومړی بریکټس ته. د چې په سوال کې موږ بریکټ لرو نو لومړی راځو بریکټ خلاصو د بورډماس د قوانینو پر اساس. نو ټولو سوال پر خپل حالت لیکم چې 26 تقسیم پر 6 ضرب 3 جمع 2 مربع منفي د بریکټ اول دا بریکټ ریموو کوو یا دا بریکټ له منځه وړو. د بریکټس د ریمووینګ دپاره ما تاسو ته ویلي وه چې کله موږ غواړو چې بریکټ له منځه یوسو نو د بریکټ دننه چې کوم عملیه ده هماغه عملیه به سرته رسوو. د بریکټ دننه موږ د اډیشن عملیه ده، د جمع عملیه ده، راځو د عملیه سرته رسوو او د دغه بریکټ پر ځای د هغه جواب لیکو. 3 جمع 15 دا یې هم څو؟ دا یې هم 8. راځو د دغه ټوله بریکټ پر ځای باندې د دې هغه جواب لیکو چې 8. بریکټ مو نور څه وکړئ خلاص مو کړئ. دا به مساوي سي. راځو دویم چې دی او یا هم آف یا آرډر. په دې ځای کې راځو دویم. نو په آرډر کې ما درته ښوولي وه چې 6 شاملیږي، په دې کې ما درته ویلي وه چې سکویر نمبرز شاملیږي. صحیح دی. همدارنګه د دې ترڅنګ په دې کې کیوب نمبرز شاملیږي او د دې ترڅنګ په دې کې ایکسپوننټ نمبر پکښې کې سره کم کېږي شاملیږي. دا درې سره ما تاسو ته ښوولي وه مخکې. نو راځو دویم سټپ کې د سکویر نمبر خلاصوو. لیکم چې 26 تقسیم پر 6 ضرب 3 همدارنګه 2 په توان د 2 2 2 دا یې هم څو 4 جمع 4 منفي 8. دا به مساوي سي. د په دویم سټپ کې چې کوم د آرډر کار و یا هم د سکویر نمبر خلاصول و هغه مو هم څه وکړئ سرته مو ورسوئ. راځو دریم سټپ کې. په دریم سټپ کې موږ او تاسو डी یا هم ډیویژن لرو. ډیویژن باید سرته ورسوو یا هم تقسیم باید سرته ورسوو. 36 divided by 6 14 تقسیم پر 100 باندې پر 6 باندې. راځو په دویم قدم کې ډیویژن سرته رسوو. د ډیویژن د سرته رسولو لپاره تقسیم سرته رسوو. تقسیم سرته رسولو لپاره به دغه 14 راواخو پر 6 باندې به یې څه وکړو تقسیم به کړو. یعنې 14 تقسیم پر 100 باندې پر 6 14 تقسیم پر 6 باندې 6 ضرب 6 دا یې څو؟ دا یې هم 14. 6 منفي 6 0 3 منفي 3 دا یې څو 0. دا مساوي کېږي په 6 سره. 14 تقسیم پر 6 مساوي کېږي په خپله په څو سره؟ په 6 سره. راځم د دغه 14 تقسیم پر 6 پر ځای باندې چې لیکم یوازې 6 لیکم. 6 ضرب 3 جمع 4 منفي 8 دا به مساوي سي. یعنې د دې پارت کار هم ټوله څه پوه سو، د دې کار هم ټوله خلاص سو. 14 مو په 6 باندې تقسیم کړه، فقط د هغه چې مو ولیکئ هغه د دې څخه چې کوم جواب لاسته راغلی هغه جواب مو ولیکئ. دغه څخه وروسته راځو دې څخه وروسته پسې راځو د ډیویژن کار مو هم خلاص کړئ. ملټیپلیکیشن ته راځو. ملټیپلیکیشن سرته رسوو. 6 3 6 ضرب 3 دا یې څو؟ دا یې هم 18. لیکم چې 18 جمع 4 منفي 8 دا به مساوي سي. د هغه څخه وروسته د بورډماس د قوانینو پر اساس اډیشن سرته رسوم. 18 جمع 4 دا یې څو؟ دا یې هم 22. 22 منفي 8 22 منفي 8. راځو په اخر کې به سبټراکشن سرته ورسوو. د 22 څخه چاته ولاړ سي دا یې څو؟ دا یې هم 14 مو د سوال جواب سو. دا و د بورډماس د قانون پر استعمال سره د سوالونو حل. راځو دویم سوال ته. دویم سوال په دې ځای کې تاسو ورته متوجه سئ. دویم سوال کې د بریکټس استعمال دی چې ما تاسو ته ویلي وه چې څو ډوله بریکټس لرو. د بریکټس هغه ډولونه مې درته ویلي وه چې بریکټس چې دي دا عموما په څو ډوله سره دي. بریکټس عموما په 4 ډوله دي.
چې یو ته موږ خپله چې وایو بار بریکټ ورته وایو، همدارنګه بل ته راوند بریکټ ورته وایو. صحیح دی، دا په تېر درس کې درته ویلي وه. او همدارنګه بل بریکټ ته کرلی بریکټ وایو او د دې ترڅنګ اخرني بریکټ ته سکویر بریکټ ورته وایو. اخرني ته چې وایو سکویر بریکټ وایو. په دغه دویم مثال کې د بریکټ زیات استعمال دی. ورته ګورئ څه ډول د بریکټ څخه استفاده کړې ده، څه ډول د بریکټ ریموف کیږي یا هم خلاصیږي. په دې ځای کې لومړی راځو دغه 18 به پر خپل ځای ولیکو. منفي د بریکټس په قوانینو کې مو ویلي وه چې اول بار بریکټس خلاصیږي، نو راځو نور سوال ټوله پر خپل حالت باندې لیکو و بار بریکټس ته راځو سکویر بریکټ به ولیکو 8 تقسیم پر 2 باندې کرلی بریکټس به هم ولیکو 8 تقسیم را به سو دغه بار بریکټس کې دننه کوم عملیه چې ده دا به سرته ورسو تر څو بریکټ خلاص سي. 4 ضرب 2 دا څو دا هم 8 د دې پر ځای به ولیکو چې 8 قوس بند راځو د کرلی بریکټ هم بند او همدارنګه سکویر بریکټ هم بند. دغه لومړی کوم بار بریکټ چې و هغه څه پوه سو. لومړی کوم بار بریکټ چې و هغه خلاص سو. بار بریکټ چې خلاص سو د بار بریکټ د خلاصولو څخه وروسته پسې راځو دغه کرلی بریکټ خلاصو، یعنی لیکم چې 18 منفي سکویر بریکټ اوپن 8 تقسیم پر 2 همدارنګه را به سو دغه به یو د بل سره څه پوه کړو تقسیم به کړو. 8 تقسیم پر 2 8 مساوي کېږي په څو سره؟ په 1 سره. دا چې د عدد او دغه بریکټ ترمنځ کوم عدد نشته نو دا پخپله د ضرب معنا لري. ضرب یې څو سره؟ 1 سره. دا به مساوي سي. راځم بیا به 18 پر خپل ځای ولیکم، پسې به اخر کې سکویر بریکټ خلاص کړم. 8 تقسیم پر 2 دا 4 4 ضرب 1 دا څو هغه 4 دا به مساوي سي. 18 منفي 4 به مساوي سي په څو سره؟ په 14 سره. دا مو د سوال جواب سو. دا و د په بورډ ماس اړوند سوالونه چې په یو کې د بریکټس هغه استعمال و چې څنګه اول بار بریکټ خلاصیږي، بیا راوند بریکټ خلاصیږي، بیا کرلی بریکټ او بیا سکویر بریکټ په داسې شکل سره. او دا هغه عمومي د بریکټ هغه د البته د بورډ ماس هغه سوال و چې مثلا په سره کم سره موږ کولی سو چې د بورډ ماس سوالونه حل کو د بورډ ماس د قانون په استفادې سره. دا چې په تېر درس کې موږ د دې وضاحت ورکړی و، فقط په دې درس کې د هغه څه شوم اړوند سوالونه و. نو دا و د بورډ ماس اړوند ځینې سوالونه چې موږ تېره ورځ پر بورډ ماس باندې کار کړی و تېره ویډیو کې. په دې ویډیو کې مو فقط د هغه اړوند ځینې سوالونه حل کړله. انشاءالله موږ په بورډ ماس باندې نور هم کار کوو. د فریکشنز کې به د بورډ ماس استعمال زده کوو چې په کسرونو کې څنګه استعمالیږي، همدارنګه په نورو ځایونو کې د دې استعمال سره کم دی، هغه ټولو ځایونو کې به یې زده کوو. نو د دې بورډ ماس د سوالونو په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.